له ډنمارک څخه د افغان غږ د رادیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو ګرانو اوریدونکو هیله ده زموږ نیکې پیرزوینې او زموږ سلامونه او درناوی ومنئ. خوشحاله یو چې بیا هم دا د خپرونې د خپرېدو نیټه را رسېدلې ده او یو ځل بیا د افغان غږ د رادیو تلویزیون کارکوونکي ستاسو په چوپړ کې دي او هڅه کوي چې بیا هم یوه نوې خپرونه ستاسو حضور ته وړاندې کړي. ډیره مو هیله ده چې له خپلو قدرمنو کورنۍ سره هوسا او بسیا ژوند ولرئ، له هر ډول ناروغیو، امراضو او غمونو او دردونو نه لرې اوسئ. ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، دا ځل مو د اونۍ په یادښت کې بیا هم یوه ډیره ښه موضوع خو په لنډه توګه به د هغې نه یادونه وکړو چې دلته په اروپا کې په تېره بیا په ډنمارک کې ورسره زیاتره افغاني کورنۍ، دا نور بهرنیان هم، خو د افغاني کورنیو هم ځینې غړي ورسره په ستونزو کې اخته دي. خو مخکې له دې چې د اونۍ یادښت ووایم، په خپرونه کې بیا هم په زړه پورې مطالب لرو موږ چې همدغه د اونۍ یادښت ده، بیا ورپسې چی ګپا یا څه خبرې دي چې هغې کې د ډنمارک او حالات او د افغانستان او نړۍ په زغلنده توګه وایو. نوي قوانین او مقررات د مهاجرت دلته په ډنمارک چې هره اونۍ موږ کوي هغه یې بیانوو. ډنمارک پیژندنه لرو، لرغوني افغانان په آریانا کې لټوو، په هغې ډله کې د سیتیانو یا ساک یا ساکو د قام قبیلې لټوو چې په بېلابېلو سیمو کې وي، او بیا باختر او بختي یا بامي بلخ ته چې بیا راغلي دي او هغې نه خپاره شوي دي تر هندوستان او داسې عین تر فارسه پورې. د هغې نه وروسته موږ د کابل د سفر خاطرات لرو چې زه او فیضه جانه چې تللي وو، د هغې دې خاطرات موږ سره څه دي، ښه او بد، مثبت او منفي اړخونه دننه په افغانستان کې د واکدارۍ او د کلتوري او فرهنګي ژوند. دغه راز موږ ګلپاڼې لرو یا ګلبرګها، په دې کې موږ لنډې کیسې وایو، طنزونه، شعرونه، تمثیلي ټوټې او داسې نور مطالب. دغه راز زموږ په راډیو کې بیا هم د افغانستان د ټولو ملتونو او قومونو سندرې خپرېږي: پښتو، دري، پشهیي، نورستاني، بلوچي، ازبکي، ترکمني، تخاري، پامیري، دغه راز کردي، دنمارکي، هندي، انګلیسي، روسي او نور رنګارنګ سندرې د ډېرو ښو مطالبو سره خپرېږي. را به شو د اونۍ یادښت. قدرمنو دوستانو، په بهر کې بیا په تېره بیا دلته په اروپا کې او په ځانګړې توګه په ډنمارک کې زیات شمېر بهرنیان، هغوی چې له نورو هېوادونو دلته راغلي دي، یا د کډوال په توګه او یا هم د کار لپاره راغلي او یا د زده کړو لپاره، له یوې ډېرې مهمې ستونزې سره په پرله پسې توګه مخامخ دي. هر ګروپ چې تازه راځي ډنمارک ته یا د نورو هېوادو ته، دغه ستونزه ورسره مل وي او وروسته له یوې لنډې مودې ژوند نه دلته د دوی کورنی ژوند له تاوتریخوالي سره مخامخ شي. هغه دا ده چې په کورنۍ کې د ښځې او مېړه او د بچیانو ترمنځ په کلتوري لحاظ جګړې او ناخواله راپیل شي. میړه له ښځې نه ځینې توقعات لري چې هغه کلتوري او دودیز توقعات دي، چې لکه چې خپل وطن کې و هماغسې دا ښځه دلته هم ژوند وکړي. ښځه همچنان د خپل میړه نه داسې توقعات لري چې اوس نو زه نو هغه ښځه نه یم چې خپل وطن کې ومه، زه اوس دلته یم، دلته په اصطلاح ډیموکراسي ده او خپلواکي ده او هر څوک خپل ځان ته ډېر رسېږي، نو ما ته باید په یوه بله سترګه وکتل شي. بله، دا خبرې شته، په ټولو کورنیو کې شته. دغه راز مور او پلار په ګډه د شپې
ناوخته یو د بل سره په دې فکر کې یو خبرې کوي چې د اولادونه به مو څنګه شي د دوی د اسلامیت او د افغانیت او پښتونولي نه پیغام زمون کلتور او رواج دا په دې لورګانو کې مې او د زمانو کې دا به څنګه شي د دې ترڅنګ خور او ورور دوی بیا یو بل سره په دې شخړو کې اخته کیږي چې ورور نو بیا ځان یو ډول مسؤل ګڼي چې ولاد خور مې بیلار نشي خور بیا وایي چې ولاد ورور مې چیرې ورک ده دا اوس په مخدره مواد وخت نشي دلته یو ډول ناخواله او ناسم چلند را پیل کیږي چې پایله خشونت ده او تاوتریخواله ده میړه ښځه وي ښځه هم یو نیمه بدماشه پیدا کیږي خپل میړه وي او یا دا دواړه بچیان وي او یا خور او ورور یو د بل سره یعنی تاوتریخواله کې لوهل نه نیولې بیا تر بدو خبرو تر کنځلو د کور نه ویسلو او د کور نه بیزاره کېدل د مور پلار نه لري کېدل ښځه او میړه خپل منځ کې ناسم او له بد چلند نه ډک ژوند او د خور او ورور ترمنځ همچنان دغه ډول هر ورځ موږ دلته خبرونه اورو په رادیوګانو کې ټلویزیونونو کې البته موږ دلته په ډنمارک کې په اروپا کې اورو چې یو ورور له خور سره په تاوتریخوالي او په بد چلند او خشونت او وهلو ټکولو پولیس نیولای باندې کړای دا او ډیپورت خپل هیواد بل خبر اورو چې میړه ښځه وهله د ښځې سره بد چلند کوو او میړه اوس په بندیخانه کې ده په جیل کې ده او ښځه یو بل مرکز کې ژوند کوي له میړه نه جدا او بیل دا شته ده دا تاسو ومنئ قدرمنو دوستانو په ما باندې څوک نیوکه او انتقاد ونه کړي دا واقعا شته ده ما موږ نه وایو خو موږ د افغان غږ رادیو تلویزیون تل په دغسې مسایلو کې ډیر ځان مکلف ګڼو چې یادونه وکړو او عرض وکړو چې موږ د یو لړ ستونزو له کبله له خپل هیواد له پلرني هیواد نه د باندې راغلي یو یا بل هر څوک چې زموږ غږ اوري په پېښور او په کوټه کې زموږ غږ اوري یا په نورو سیمو کې چې په پښتو دري ژبو باندې هغوی بلدتیا لري دغه هیوادونه چې دا خلک دلته راغلي دي دا د یوې بدې ورځې نه راغلي یا پکې جګړه وه یا پکې سیاسي تعقیب و چې هغې نتیجه بیا زندان و بندیخانې کېدلې او یا اعدامېدل دي او یا تریتم کېدل دي خو په بېلابېلو دورو کې له بېلابېلو حکومتونو نه خلک فرار کوي تښتي وځي او کډوال شي ښه موږ خو راغلي یو د یوې بدې ورځې نه چې موږ لااقل یو هوسا ژوند دلته راپیل کړو له صفر نه نو موږ خو د هوسا ژوند په ځای خپل ژوند ناهوسا کړ لا مو بده کړ چې اوس موږ د وطن له ستونزو نه خلاص یو مګر د ښځې او میړه له ستونزو نه یو خلاص د دې زوی او د لور له ستونزو نه یو خلاص د دې مور او پلار له بد چلند نه یو خلاص په دغسې یو حالت کې باید له تعقل نه کار واخیستل شي او له منطق نه کار واخیستل شي دلته زده کړې پر ټولو باندې جبري دي باید لاړ شي زده کړې وکړي ښځه ده او که نر ده دلته ځوانان هغه ډول نه دي چې په وطن کې دي دوی هم صنفیان او هم ټولګیان لري دوی اضافي درسونه یو وخت لري اضافي د خپلو زده کړو لپاره چې هلته باید هم صنفیان او هم ټولګیان او د ملګري سره ګوري کېدلی شي دا نجونې کېدلی شي د هلکانې یا په ګډه نو موږ اساساً باید په خپل کورني ژوند کې له اولاد سره په چال چلند کې باید دوی ته حیا او عزت او شرافت د کورنۍ دا د ملګرتیا له لارې مور او مخصوصاً په تیره بیا پلار باید دا کار له خپل اولاد سره دغه ډول چلند وکړي د یو ملګري په توګه د مصلحت او د مشورې له لارې امکان لري چې د اولادونو چلند د مور پلار خوښ نشي اما دا خو نه کېږي چې موږ ورسره تاوتریخوالی وکړو خو همدا اولاد درنه وړي ډېرو کسانو نه چې د 18 کال نه بچیان واړه دي بیخي اولادونه ترې وړي نورو کورنیو ته یې ورکړي دي ښه چې داسې ده چې ته د اولاد لپاره مهاجر شولې
او دونه سختیګانې د پزان وګړي او دلته اولاد له لاسه ورکړي د تل لپاره او نفرت او کرکه هم د اولاد له مور پلار سره پیدا کیږي او د مور پلار اولادونو نو بیا زړه تور شي په دې حساب نرمه لهجه د مشورې او د ملګرتیا روحیه او د دې ترڅنګ رښتیا ویل ټول خبرې اولاد ته باید ویل شي په څرګنده توګه ورته وویل شي او واضح ورته وویل شي چې د دې ټولنې کلتور او فرهنګ او زموږ د ټولنې کلتور او فرهنګ دا کوم ډیر توپیر نه لري دا مو وطن د غمو پلرنۍ وطن ده دلته به لک دغه ښه اړخونه د دې کلتور او فرهنګ او دود او دستور او لک به د خپل هیواد دود او دستور راواخلو او دا به سره یو ځای کو پرون بل ورځ او بخې د یوې کورنۍ نه زه داسې خبر شوم چې پلار ټینګار ورته کوو چې لکه ما غوندې کمیس پرتوک د خپل اولاد ته ویل چې ما غوندې کمیس پرتوک او دا پکول او یا مثلا هر شی بل چې لوګي وکړو دا په سر کوي او دا کالی په تن کوي که مکتب ته ځي که ښوونځي ته او که پوهنځي ته هر چیرې چې ځي کار ته اولاد ورته وایي چې پلار زه خو دا نشم کولای دا به په یو محفل مجلس کې به وکولای شم اما دغه کالوی سره زه نشم تللی وایي ولې زه تللی شم او ته نشې تللی خو بس په دې دعوا شوې ده چې پلار نو خو اوله ته غلطه کوې چې ته په ښار کې په دغه کالوی کې چې ګرځې خو صحیح ده دا کوم بد کار نه ده نه کوم بیخي غیر قانوني کار ده اما دغه ډول تک په خپله مونږه نمونه څرګندې په ښار کې په بازار کې په ښوونځي کې په پوهنځي کې او خبره دې ته رسیږي چې امکان دی منفي تبصرو او خبرو په موږ باندې راپیل شي په هر صورت خبره دعوا ته ختلې وه او پلار پولیسو وړی ده دا چې چیرې هغه دی اوس زه نه وایم چې په کوم هیواد کې دلته په اروپا کې او چیرته دا پیښه شوې ده خو شوې ده یعنې دغه ډول چلندونه مور او پلار باید ډېر احتیاط وکړي میرمنې هم باید دا درک کړي چې میړه مې د ژوند هماغه ملګری دی چې په زما په وطن کې و دلته نو چې زه اوس په بانک کې یو علیحده یوه کتابچه لرم دا دې معنا نه لري چې زه اوس دغه یو څو روپۍ چې هلته ماته راځي زه اوس په دې میړه باندې داسې یو اکټ وکړم چې زه خو نو مستقل انسان یم او نه ستا پروا لرم مور او پلار ته د یو بل لیږل پیسې چې وطن ته یې لیږي د ښځې او میړه په دعوا او جنګ بالاخره خبره یې طلاق ته ختل او طلاق خو په ځای پرېږده چې یو یې بندیخانې ته تللی بل یې شفاخانې ته تللی یعنې دغه ټول مونږ د افغانستان په مسایلو اخته یو د دنیا په مسایلو اخته چې دا طالبان به څنګه شي دا تیر جمهوریت داسې و چې دا داسې یو ګلالی جمهوریت و او دا داسې یو بد حکومت ده دا اوس چې دا ده چې هغه تمام ورځ مونږ په دې خبرو لګیا یو اما دلته په کورني ژوند کې زمونږ ټول کلتوري ارزښتونه تر پښو لاندې شوي زمونږ هغه انساني ارزښتونه تر پښو لاندې شوي او د خپله مور و پلار کې په تېره بیا دا نارینه له بلې خوانه د ښځو ډېر لوی شکایت له دې نه ده چې ولې دا زما میړه هره ورځ دلته په اروپا کې هره ورځ میلمانه راولي او هره ورځ دوی یا چای ده یا قهوه څښي او یا ډوډۍ خوري او یا مشروب شراب څښي او موږ دلته په کور کې مجبور یو مکلف دوی ته ډوډۍ جوړه کړو یو ورځ دوه ورځې لس ورځې شل ورځې تر کله یعنې بالاخره دا وګورئ دغه ډول چلندونه خو دا د ښځې او میړه ترمنځ درس پیدا کوي دا درس دعوا او دنګلې ته راځي بالاخره وهل او ټکول ته راځي نتیجه یې دا شو چې یو به یې روغتون ته ځي بل به یې وروره بندیخانې ته همداسې د اولادونه هېڅ وخت نه لري چې راشي زمونږ د ملګرو میلمستیا کې مونږ ته کباب پوخ کړي او مونږ ته چای چلم جوړ کړي او هغه خبرې واوري چې مونږه همزولي خپلو منځو کې کوو او دا بچیان ورسره هېڅ علاقه نه لري په هر حال قدرمنو دوستانو دا وې زمونږ لنډې خبرې په دې اونۍ یادښت کې که چیرې مونږ غلطه وایو لطفا تاسو مونږ تصحیح کړئ او د دې خپرونې او د مونږ په تصحیح او اصلاح کې او تکمیل کې او بشپړتیا کې له موږ سره مرسته وکړه د افغان غږ راډیو تلویزیون چې له ډنمارک نه خپرېږي هره اونۍ د
لوړ او سنډه په ورځ یعنی د شنبه او یک شنبه په ورځ د مازیګر له 4 بجو نه تر 6 بجو هم د شنبه په ورځ او هم سبات د یک شنبه په ورځ خبرونه لري په بیلا بیلو ژبو مونږ په پښتو دری ژبه او په ډنمارکي ژبه خبرونه لرو که چیرې تاسو غواړئ له مونږ سره په دغه بحثونو کې شریک شئ مونږ اصلاح کوي یا خپل پکې برخه واخلئ نو زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0045 چې دا د ډنمارک کود دی 11 23 دا زمونږ د ټلیفون شمیره ده موږ به ډیر خوشاله شو چې له افغانستان نه او له ټول نړۍ نه که تاسو ګران افغانان مونږ ته مرکې راولېږئ مونږ ته په واتس اپ کې یو چا سره مرکه وکړئ یا خپله که یو مطلب لرئ چې نشر شي شعر او داستان او طنزونه لرئ مونږ ته راولئ په واتس اپ کې حساب کې مونږ ته راولېږئ مونږ خبرو جوړ نیکمرغه هوسا او بسیا اوسئ مونږ تاسو ته او تاسو کورنۍ ته درناوی لرو او تاسو خدمتګاران